1930 میلادي کال څخه تر مخه یعنی د شیري واکسین له معرفي کېدو وړاندې په هر 3 کلونه کې په یوه پراخه وبا رامنځته کېده چې له امله یې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکاوه چې ډېری یې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان وو. د واکسین په معرفي کېدو سره په شیري د اخته کېدو او مړینې کچه په پراخه توګه راټیټه شوې ده. د شیري واکسین د دې فوق‌العاده سري ناروغۍ د مخنیوي لپاره تطبیقیږي چې له یوه کس څخه بل ته په ډېره اسانۍ سره انتقالیږي. د وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه د واکسین پروګرامونه دي: د ملي معافیت پروګرام، عامه پوهاوي پروګرامونه له لارې هڅې شوې تر څو هیڅ ماشوم د ناپوهۍ له امله له واکسینه محروم نشي. ماشومان زموږ د ټولنې راتلونکی دی او د ناروغۍ پر وړاندې د هغوی ساتنه زموږ ګډ مسؤلیت دی. موږ به وکولی شو د خپلو مرستندویو شریکانو په مالي او تخنیکي مرسته په 2025 کال کې د شیري 2 پړاویز کمپاینونه ترسره کړو. لومړی دوره په 19 ولایتونو کې او دوهمه دوره هم په 19 ولایتونو کې تطبیق شي. په دې دواړو کمپاینونو کې به ټول 18 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو څخه تر 10 کلونو پورې دي د شیري ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. ټول واکسینونه چې په افغانستان کې تطبیقیږي د شیري واکسین په ګډون د روغتیا نړیوال سازمان لخوا خوندي او تصدیق شوي دي. اسلام مور او پلار ته د خپلو ماشومانو د ساتنې امر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یو ستاسو شپون دی او د خپل رمې مسئول دی. د یو دولت مشر نه د خپل رعیت پوښتنه کیږي. د قوم د مشر نه، د کورنۍ د مشر نه څومره چې لاندې نفر دي د هغې نه خپله پوښتنه کیږي. مشران یې مسؤل دي. د مسؤلیت پرېښودل ستره ګناه ده. د همدې دینی او انساني مسؤلیت پر اساس زموږ روغتیایي کارکوونکو د خپلو هڅو له برکته وتوانېدل چې د شیري ناروغۍ پېښې په څرګند ډول راکمې کړي. سږ تر اوسه 541 اوتبریکونه ثبت شوي. د اسلامي امارت عامه روغتیا وزارت پیغام ټولو هیوادوالو ته دا دی چې د شیري واکسین په تطبیق سره خپل اولادونه او ټولنه د دې خطرناکې ناروغۍ له ناوړې اغېزې څخه وژغورئ. د دې ملي کمپاین له لارې چې په هیواد کې عملي کیږي موږ له ټولو علماو، مشرانو، ښوونکو، ځوانانو، ورونو او خویندو غوښتنه کوو چې د شیري او ټولو واکسینونو په اړه د ګټورو پیغامونو رسولو او تطبیق کې د روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وکړي. د ماشومانو ساتنه له مخنیوي او وقایه کوونکو ناروغیو څخه زموږ اسلامي او ملي دنده ده. د دې فرصت څخه په استفاده د واکسین او معافیت نړیوال ائتلاف ګاوي، نړیوال روغتیا سازمان، یونیسف او ټولو نړیوالو شریکانو څخه د مالی تخنیکی ملاتړ له امله مننه کوم. د عامه روغتیا وزارت په اساسي توګه
موږ د ټولو رښتینو او هڅنده روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ ولاړ یو او د دوی د هڅو قدرداني او مننه کوو. په ګډه به انشاءالله وکولای شو چې د شیرې ناروغۍ له کمه او د ماشومانو او ټولنې روغتیا خوندي کړو.